دا د اقتاش ولسوالۍ په جنت باغ سیمه کې تازه رغول شوی لومړنی ښوونځی ده. کوم ښوونځی چې جوړېدا ته یې د سیمې اوسېدونکي اوږده موده انتظار و. دغه ښوونځی د یونیسار مؤسسې لخوا د کندوز د پوهنې ریاست په ګډه همکارۍ جوړ شوی چې شاوخوا 25 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راغلی دی. د کندوز د پوهنې ریاست مسؤلین وایي نوموړی ښوونځی د 8 درسي ټولګیو او 2 اداري خونو په درلودو سره په معیاري بڼه رغول شوی چې د زده کوونکو لپاره پکې د اوسني عصر ټولې اسانتیاوې برابرې شوې دي. دا ابتدایي ښوونځی د کندوز ولایت د اقتاش ولسوالۍ د جنت باغ کلي کې و چې دا ډېر اشد ضرورت د کلي درلودلی و دې مکتب ته. دا د یونیسار مؤسسې لخوا تقریبا په 25 میلیون افغانۍ باندې تکمیل شوله. از مؤسسات همکار خواهش از این میکنیم که چنانچه که در این عرصه خدمت کردن در دیگر کارهای عمل منفع هم توجه جدی نمایند. یو کال په جریان کې موږ د کندوز ولایت لپاره په حدود 120 میلیون افغانۍ بودیجه درلودله چې په دې کې 2 ښوونځي، 1 کلینیک او 2 اجتماعي مرکزونه او همدارنګه 350 شاوخوا سرپناه‌وې به جوړې، اعمار او تکمیل شي. ورته مهال د دغې سیمې اوسېدونکي وایي له دې وړاندې په دغه ښوونځي کې په زده کړو بوخت زده کوونکي له یو شمېر سختو ستونزو سره لاس او ګریوان وو او په وینا یې چې له دې وروسته به د هغوی ډیری ستونزې هوارې شي. جنت باغ ډیر یو جنګ ځپلی په اصطلاح سیمه او دلته الحمدلله نن هغه یو ښه ودانۍ موږ ته را جوړه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې تیر 3 کاله په کندوز کې د نورو پرمختګونو ترڅنګ د پوهنې په برخه کې هم د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې ګڼ ښوونیز مرکزونه ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي.